الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من قبلهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. په مخکې آیاتونو کې د جهاد ذکر روان او جاری و او د هغې د تایید دپاره دوه واقعات د بني اسرائیلو ذکر شول چې وروستی واقع تفصیل پرون بیان شو. اوس نن په دې آیاتونو کې رب العالمین د بعضی انبیاء فضیلت بیانوي. اصلا مخکې آیات کې رب العالمین او فرمایل وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، دی مرسلینو بارک رب العالمین دلته فرمایي چې دا ټول د الله رسولانو دا تلک کی دا اسم اشاره راجع دا اغه مرسلینو ته په تاویل د جماعتون سره چې دغه ټول رسولانو رب العالمین دنیا ته رالیږلي او اصلا په دې کې علت بیانوي چې دا د خلکو په منځ کې دا جګړه ولې روانه ده، دا قتل و قتال ولی کیږي. د طالوت علیه الرحمت په مشرۍ کې جالوت سره جهاد وشو او د طالوت علیه الرحمت په لخکر کې داود علیه السلام هم چې د هغې په واسطه باندې جالوت قتل کړی شو. دا قتلونه او دا جنگونه ولی کیږي؟ نو دې علت دا دی چې رب العالمین دنیا ته انبیاء رالیږلي. بیا چې کله انبیاء راغلل نو جنگونه په دې سبب وشو چې بعضې خلکو د انبیاء اتباع وکړه، د انبیاء خبره ومنله او بعضې خلک داسې وو چې هغه مخالفین شو د انبیاء او بیا هغوی کوشش کاو چې د نبی کومه خبره ده دا روکاو کی او د هغې مخالفت به یې کاو. نو د هغې دپاره به د وقت نبی پوره محنت وکړه په دغه خلکو باندې چې دا ټول خلق د الله والا شي او د الله خبره دوی ته ورسیږي او دوی هدایت یافته شي. لیکن بدبخت خلق با په دغه قوم کې وو چې هغوی به سکوت انکار وکړه او د انکار والاو کې هم بیا دوه قسمو، یو قسم به هغه چې هغوی به انکار کاوه د ضد د وجې نه،
خبا ورته پته وه چې دا نبی په حق دی، لیکن بیا به هم انکار کاو. او بعضې خلک به پکې داسې وو چې هغوی به د وخت د نبي نه انکار کاوه، لیکن د جهالت او ناپوهۍ د وجې نه. نو چې کله به څه تابعدار د نبي شو، څه به مخالفین د نبي شو، نو دغه وخت کې به د دوی په منځ کې قتال شروع شو. او قتال به په دې سبب شروع کو چې د مخالفینو به نقصانات رسول دغه مؤمنانو ته، د الله د نبی ملګرو ته، او دوی به په آرام نه پرېښودل. نو د دې دپاره به جهاد راغی. بیا په دې آیات کریمه کې د آخري نبی فضیلت طرف ته اشاره ده، او بیا په دې کې هغه اولو العزم چې 5 انبیا دي او د فضیلت والا دي او د ټولو انبیاو نه اوچت دي، هغې طرف ته هم پکې اشاره شوي چې هغه 5 انبیا ابراهیم علیه السلام، موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام، نوح علیه السلام، او 5م آخری زمون نبی پاک محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا 5 انبیا اولو العزم په ټولو انبیاو کې لوی درجې والو، لیکن په دې 5 کې بیا آخري نبی د ټولو نه په درجه کې اوچت و. او په دې آیات کریمه کې د آخري نبی فضیلت طرف ته اشاره ده. بعضی مفسرین دلته یو سوال لیکلی دی، او هغه سوال دا دی چې یو حدیث کې راځي، نبی پاک علیه السلام فرمایي لا تفضلونی علی الانبیاء، ما ته فضیلت مرا کوئ په انبیاء باندې، زما فضایل ما بیانوئ. او حالانکه د آیات کریمه نه پته لګي چې آخري نبی فضیلت والاو، لوی درجې والاو، په ټولو انبیاو کې غوره او حقیقت هم دغه شان دی. نو چې کله د الله نبی غوره شو، نو بیا د دې حدیث مقصد څه شو؟ نو د حدیث بعض علماو ډیر توجیهات کړي دي. یو توجیه دا ده چې دلته نبی پاک علیه السلام دا خبره تواضعاً کړې ده، خپل عاجزي بیانوي. او دویم بعض علماوی دا خبره نبی پاک علیه السلام کړې ده چې داسې فضیلت مرا کوي چې نورو ته پکې سپکاوی وشي. ځکه یو حدیث کې راځي چې صحابه رالل او نصواراو سره بحث شوی و. نصوارو ویلی چې زمونږ نبی عیسی غوره دی، مسلمانانو ورته ویلی چې زمونږ نبی غوره دی. دې کې څه نور مباحثه هم شوې وه. صحابه رالل نبی علیه السلام ته دا مسله حل وویلې. نبی علیه السلام ورته وفرمیل چې تاسو داسې فضیلت زما مه بیانوئ چې په هغې کې د نورو انبیاو سپکاوی راشي. دقه شان د موسی علیه السلام باره کې هم راځي. بیا نبی علیه السلام فرمایي چې په آخرت کې به یو صاعقه راځي د حشر په میدان کې، ټول خلکو باندې به بېهوشي راشي. وی اول به زیمه چې دغه بېهوشۍ نه په هوش کې شم، چې زه ګورم موسی علیه السلام زما نه مخکې په هوش کې. وی زه به پوه نه شم چې موسی علیه السلام باندې دا بېهوشي د سره راغلی نه ده، او که نه راغلی ده پې، خو زما نه مخکې په هوش کې راغلی دی. ځکه بعضې مفسرین وایي چې په موسی علیه السلام باندې په کوه طور کې یو بېهوشي راغلې وه، د هغې په سبب باندې دغه بېهوشي د هغه نه پورته شوې ده، او اصلا دې ته هغه جزي فضیلت وایي. او بعضې جزي فضیلتونه د بعضې انبیاو دپاره ثابت دي، لیکن کلی فضیلت چې کوم دی هغه د خاتم النبیین محمد رسول الله دپاره دی. نو دلته مراد هغه فضیلت زما مه بیانوئ چې په هغې کې د نورو انبیاو سپکاوی تاسو وکوئ. بل قول پکې بعضې محدثینو دا کړی چې د حدیث مقصد دا دی چې تاسو زما فضیلت مه بیانوئ، داسې فضیلت چې الله ما ته هغه نه دی بیان کړی، او د خپل ځان نه ما دپاره تاسو څه فضایل بیان کړي. او بله مسله په دې کې بعضې علماو دا کړي چې دا خبره او دا حدیث چې نبی پاک علیه السلام فرمایلی و، دا یې په هغې وخت کې فرمایلی و چې نبی علیه السلام ته د خپل ځان د فضیلت معلومات نه و، تر هغه وخته پورې وحی نه و راغلی.
او بعض علما وایي د دې حدیث مقصد دا دی چې په نفس نبوت کې ټول انبیا برابر دي. په نفس نبوت کې لوی درجه والا وړوکي درجه والا نشته. ټول په نبوت کې برابر دي، ټول انبیا دي، په ټولو به ایمان راوړي محمد رسول الله باندې تفصیلا او په نورو باندې اجمالا. نو په دې کې وې دې طرف ته اشاره ده. نو زمونږ نبی پاک علیه السلام په ټولو انبیاو کې غوره دی، لوی درجه والا دی. او دې باره کې علما او محدثینو ډېر زیات احادیث را نقل کړي دي او د هغې وجې هم بیان کړي دي. بعض علما وایي چې نبی پاک علیه السلام ځکه غوره دی چې د نبی علیه السلام معجزې ډېرې زیاتې وي. یو روایت کې راځي چې د زرو نه هم ډېرې زیاتې معجزې وي د نبی پاک علیه السلام. الله عجیبه عجیبه معجزې په عجیبه عجیبه وختونو کې ورکړې وي. یو معجزه دا وه، نبی پاک علیه السلام په یو غزوې باندې وته او د ملګرو سره یو ځای کې پې د اوبو کمی راغی، اوبه ختمې شوې. چې ګوري دشته ده، د اوبو هېڅ درک نه لګېږي. په دې کې یو زنانه را روانه وه او هغه زنانه سره په اوښ باندې اوبه وي. نبی پاک علیه السلام ورته وفرمیل چې دا اوبه تاسو د کوم ځای نه راوړي چې زمونږ ملګري هم لاړ شي او دغه ځای نه اوبه راوړي. نو هغه ښځې ورته وي چې دا اوبه خو ډېرې لرې دي او ما ډېر زیات مزل وکړه. نبی علیه السلام صحابو ته ویلي چې د دې بوډۍ نه لږې اوبه راوالئ. چې حصه د اوبو یې ترې راواخیستله د هغې بوډۍ نه او نبي پاک علیه السلام په هغې کې لاس مبارک کېښوده. نو د هغې نه اوبه روانې شوې. صحابو ته اعلان وکړه چې اوس راشي خپل لوښي ډک کړي. صحابو ټول خپل لوښي ډک کړل، خپل ضرورتونه یې پوره کړل، اوبه یې وڅښلې. بیا هم د هغې لوښي نه څه کمی نه و راغلی او دې ته ویلی شي معجزه د نبي پاک علیه السلام. دغه شان یو غزوه وه او په هغې کې د یو صحابي د طرف نه څه د روټۍ انتظام وشو. او صحابي ته د هغه بیبي وایي چې لاړ شه نبي علیه السلام راوله او ورسره 2-3 ملګري راوله. چې صحابي راغی نبی علیه السلام ته وایي چې موږ تا ته نن دعوت کړی دی او یو چیلی یا یو ګړه غالبا دا یې ورته ذبح کړي او 4-5 کسانو پروګرام دی هغې ته راشه. نبی علیه السلام ټولو ملګرو ته اعلان وکړ چې فلان کی دعوت کړی دی. سړی ګبراو شو صحابي، زر کور ته راغی. بیبي ته وایي چې نبی علیه السلام خو ټولو ملګرو ته اعلان وکړ چې په سلګونو دي بلکې په زرګونو. بیبي ډېره هوښیاره وه، وایي تا نبي پاک ته دا خبره کړې وه چې مونږه یو ګډ یا یو چیلې حلال کړی دی او د 4-5 کسانو کار کیږي. صحابي وایي او ما کړې وه. بیا بیبي وایي بیا خفه کېږم. چې کله ملګري رال په دې کې نبی علیه السلام راغی، نبی علیه السلام هغه صحابي ته وفرمیل چې تاسو به روټۍ تنور ته شروع کوئ نه او دقه شان چې کومه کټوۍ ده د هغې نه به ترکاري اچوئ نه تر دې چې زه درشم. دقه شان چې نبي پاک علیه السلام ورغی، حکم یې ورته وکړه چې اوس تاسو روټۍ شروع کړئ د تندور نه. لږه روټۍ وه، د تندور نه روټۍ راوباسي ټولو ملګرو ته ورسېده. چې کوم لږه ترکاري وه هغه هم ټولو ملګرو ته ورسېدله او بیا ملګري مالو شو، بیا هم ډېر شی پاتې وه. دې ته ویلی شي معجزه د نبي پاک علیه السلام. یو بل صحابي باره کې راځي، هغه باندې د هغه په پلار باندې څه قرضونه وو. نبی علیه السلام ته په ګیله باندې راغی چې زما پلار وفات شو، ډېر قرضونه پې پاتې دي او قرضداران ما تنګوي. نبی علیه السلام ورته وفرمیل چې تا سره څه شته؟ ما سره خو کجوري دي خو هغه د یو قرضدار هم نه کېږي او قرضداران ډېر زیات دي. نبی پاک علیه السلام ورته وفرمیل چې ته د خپل باغ نه خپلې کجوري راغونډې کا او یو ډیرې جوړ کا او قرضداران دي چې څومره دي ټول راوغواړه. هغه دقه شان وکړل.
لیکن کجوري دومره وي چې د یو قرضداري قرض پې هم نه خلاصېده. نبی علیہ السلام ورغی په ډیري باندې خپله کېناسته، پیمانه راواخیستله او اعلان یې وکړه چې یو قرضدار راځئ، هلکه ستا څومره دي، زما دومره. شروع شو ورته 1 2 3 ټول قرضداران ختم شو. صحابي فرمایي ما ته نه محسوس کېده چې د ډیري نه څه کم شوي دي او که نه هماغه شان دی. رب العالمین پکې خیر او برکت واچو. لیکن د ټولو نه لویه معجزه هغه قرآن عظیم الشان دی. قرآن عظیم الشان ته علما او مفسرین معجزه خالده وي، همیشه د پاره معجزه ده. دا داسې قرآن دی، دا داسې کلام دی چې رب العالمین ټولو خلکو ته او ټول عالم ته او کافرانو ته چیلنج ورکړی چې راشئ دا کلام که چرته د الله نه وي او د بنده وي نو راشئ تاسو هم د دې مقابله وکئ، د دې په شان یو کلمه جوړه کړئ، د دې په شان یو لس سورتونه یا یو سورت جوړ کړئ. لیکن کفار په هغې وخت کې هم په دې باندې قادر شوي نو او تر قیامته پورې به هغوی قادر نشي. نو قرآن عظیم الشان داسې معجزه ده چې دا به تر قیامته پورې معجزه وي. او قرآن عظیم الشان په داسې وخت کې نازل شوی و، مفسرین فرمایي چې دا د فصاحت او بلاغت یو دور و. لکه د عیسی علیه السلام په دور کې فلسفه یونان، دا یونانی حکیمان چې کوم د دوی یو دور و، هر قسم علاجونه به دوی کول. لیکن یو څو بیمارۍ داسې وي چې د هغوی علاج د خلکو نشو کولی. چې کله عیسی علیه السلام مبعوث شو نو رب العالمین هغه ته داسې معجزې ورکړي چې د یونان کم حکماو تکړه هغه ټول حیران شو. وړون د به یې په سترګو باندې لاس راخ کړ او داسې روڼ چې هغه به د مور نه وړون پیدا شي او چې د هغې علاج به ممکن نه و، هغه به په هغې باندې روغ شو. ابرس به روغ شو، برګي مرض والا. دقه شان مړي به ژوندي شو د عیسی علیه السلام په معجزه باندې. نو د هر نبي معجزات د هغې دور مطابق و. دغه شان د موسی علیه السلام په دور کې د سحر او جادو یو چرچه وه، هر طرف ته جادو. موسی علیه السلام ته رب العالمین داسې یو معجزه ورکړه چې د جادوګرانو ټول جادوی ختم کو. جادوګران ورته حیران شو او جادوګران مجبور شو په ایمان باندې او د موسی علیه السلام په امت کې ځان شامل کړ او د خپل جادو نه توبه وویستله. دغه شان دور د نبی پاک علیه السلام و چې د فصاحت او بلاغت یو چرچه وه. هر طرف ته به شاعرانو، ادیبان به او فصاحت او بلاغت سره به کلامونه پیش کول. او بعضی مفسرینو لیکلی دي چې د کعبې په دیوال باندې به روزانه یو شعر راځوړندېده. د شعرونو یو صفحه به ولیکلی شوه، یو تخته به ولیکلی شول او راځوړنده به شوه او ورسره به یې دا ولیکل چې د دې مقابلې والا څوک شته. فصحا به ورته او بلغا به ورته حیران وو. ورځ 2 ورځې 3 ورځې به هغه راځوړنده وه، په 4مه ورځ یا په 3مه ورځ به د هغې مقابل بله فصیح او بلیغ او ادیب راغی او داسې اشعار به ولیکل چې هغه به ورته اسم نو بیا به هغه ګزاره شوه، بله به راوړلی شوله. دا 7 معلقه چې زمونږ په درس نظامی کې شامل کتاب دی، دا هم د دغې نه ده. معلقه په معنا د راځوړندولو، دا به هم دقلته راځوړندې وي. فصاحت بلاغت والا خلکو. لیکن چې کله قرآن راغی او د قرآن فصاحت هغوی وکاته نو هغوی ورته حیران شو چې دا د بنده کلام نه دی، دا د رب العالمین کلام دی. لکه تاسو ته ما واقع بیان کړې وه په ابتدا د اسلام کې څه داسې خلکو چې د نبی پاک علیه السلام تابعدار شو، لیکن ډېر لږو. نبی علیه السلام به خبره کوله لیکن ازاده یې نشوه کولی، هر چاته یې نشوه کولی، هر میدان کې دعوت نشو کولی، ډېره سختی وه. لیکن رب العالمین هغه ته په قلاره کامیابی ورکړه او بیا به آزاد ګرځېده. ډېر په تکلیفونو باندې کفارو به په کانو ویشتو، قسم تکلیفونه ور رسول. لیکن کفارو یو کار وکړه،
او د حج په موسم کې د حرم شریف په مختلفو لارو کې ودرېدل او خلق به منع کول چې ګورئ تاسو خو ځئ حج ته دلته یو نوجوان پیدا شوی دی نعوذ بالله من ذلک دوی به وي هغه لیونی دی او مجنون دی خیال کوي خبره وانه اوري او خبرې ګډې وډې کوي دې کې یو صحابي باره کې راځي وایي ما ته هم دا خبره وشوه چې یو نوجوان دی او لیونی دی دا صحابي وي ما ته د لیونو دم راته او ما به چې کله لیوني دم کړل نو په هغې سره به هغه ښه کېدل وي ما دا نیت وکړه دې ته ویلی چې د خیرخواهۍ نیته چې زه ورځم او د سره خبرې کوم دا صحابي راځي په دغه وخت کې ایمان نه دی راوړی نبی علیه السلام پیژني نه تپوس کوي چې هغه مجنون او لیونی دلته څوک دی کم دی نعوذ بالله من ذلک څوک ورته ښیي چې هغه فلان کې دی دا خواته ورځي نبی پاک علیه السلام ته وایي زه خبر شویم چې ته مجنون نبی علیه السلام ډېر اوچتو اخلاقو والا انسان ډېر عجیبه طبیعت والا انسان رب العالمین ډېر ښایسته اخلاق ورکړي ډېر حلم او صبر والا که ما او تا ته څوک داسې ووایي څومره به غوسه شو څومره به چغې ووو نبی علیه السلام ورته وایي زما خبر اوري ویا نبی علیه السلام دا خطبه شروع کړه ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا دا شی ورته ویلي صحابي حیران شو چې یو ځل بیا راته دا وویل درې ځلې پې تکرار کړه په نبي پاک علیه السلام باندې هغه وایي زه خو د غټو غټو ادیبانو سره پاتې شوی یم فصحاو بلغاو سره پاتې شوی یم دا تا څنګه کلام ویلي دا کلام خو د بره نه دی او دې کې کم صفات دي کمې خبرې دي نبی علیہ السلام په دا وخت کې چې کله هغه متاثره شو بیا دعوت ورکړي چې زه د الله آخري نبي یم او لا اله الا الله وایي نو کامیاب به شي هغه فورا کلمه وایي دغه شان یو بل صحابي باره کې راځي وایي ما ته هم دغه شان وویلی شو چې خیل کولار نه شي او دلته دغه شان کس کوي د باره کې راځي چې کله زه حرم ته رانږدې شوم نو غوږونو کې مالوچ کېښودل چې هسې نه د خبرې په غوږ باندې واوري چا راته دا ویلو چې د په خبرو کې اثر هم ډېر زیات دی په مسجد حرام کې ناسمه یو طرف ته ګورم نبی علیہ السلام مونځ کوي او ما په غوږونو کې مالوچ او شی نه ایښي چې اواز وانه اورم بیا مې سوچ وکړه چې هلکه زه خو د قوم سردار یم زه خو خلکو په منځ کې صلح والا یم قوم زما خبره مني دا مالوچ مې ولې کېښودې دي نو که خبره وکړه راشه د خبره واوره که غلطه و نه به یې منم که نه او هسې نه چې د سره بل څه نه وي هسې نه په دې کې زما کامیابي دقه شان یې وکړو الله ورته هدایت لیکلی و غوږونه یې صفا کړه ورغی وایي نوجوانه ته څه وې نو نبي علیه السلام ورته دعوت شروع کړو فورا د زړه ته خبره پرېوته چې کله زړه ته خبره پرېوته اسلام راوړي دقه شان یو بوډۍ باره کې راځي هغه تنګه شوی و د نبی علیه السلام د خبرو نه خبره شوې وه نبی علیه السلام بار روان دی په صحرا کې ګوري یو بوډۍ ده او هغې سره یو غټ پنډ دی نبی علیه السلام عجیبه طبیعت والا و لویو اخلاقو والا و د هر چا امداد او تعاون به کو فورا لاړ او د بوډۍ نه یې پنډ راواخیسته بوډۍ ته وایي په کومې ځې په دې سې ځم مخامخ په لاره کې نبي پاک علیه السلام تپوس کوي چې کم طرف ته ځي او ولې ځي بوډۍ ورته وایي دلته یو نوجوان پیدا شوي زمونږ مشران نه مني زمونږ باباګان نه مني زمونږ الهه نه مني ډېر زیاتې خبرې وکړي بوډۍ نبی علیہ السلام خو پوه شو چې دا ما یادوي نبی علیہ السلام هغې ته پند کېنښود ګزار یې نه کړو بس مخکې روان دی نبی علیہ السلام ورته په ښایسته انداز کې خبرې کوي ښایسته جوابونه ورکوي چې کله هغه خپل مقام ته رسیږي او چې کم پند دی هغه ورته ورسپاري نبی علیہ السلام ترې را روانېږي بوډۍ پې اواز کوي چې ای نوجوانه ته خو راته لږ ځان وښیه ته څوک یې نبی علیہ السلام ورته وفرمیل چې ما پرېږده ستا ضرورت پوره شو بس دا ډېر و وایي نه نه ما ته به خامخا ځان ښیې نبی علیہ السلام ورته فرمایي چې زه هغه کس یم چې د چا د وجې نه ته کلی پرېږدي بوډۍ حیرانېږي ښه چې دومره ښایسته اخلاق والا انسان الله دې بوډۍ ته هدایت کوي او کلمه لولي
نو دې ته ویلی شي هغه معجزه خالده. رب العالمین ورکړې وه نبي پاک ته داسې معجزه چې د هغې مقابله چا نه شوه کولی او نه به تر قیامته پورې چوک وکړي. بعضې د کفارو او مشرکینو نه یا د یهودو نسوارو نه څه کلمات یې جوړ کړي وو، لیکن هغوی پورې خپلو ملګرو هم خندا کوله چې نه مړه دا څه شی دې جوړ کړي، دا څه ګډې وډې وي. دا خو د قرآن په مثل نه دي، نه د قرآن په شان دي. نو قرآن داسې یو معجزه ورکړي نبی پاک علیه السلام ته رب العالمین چې هغه همیشه همیشه ده او د ټولو معجزو نه لویه معجزه ده. نو د نبی پاک فضیلت د قرآن د وجې نه دی. دویم بعض علما فرمایي چې نبی پاک علیه السلام افضل دی، غوره دی، ځکه چې دا رحمت د ټول عالم دپاره دی، صرف د مسلمان دپاره نه بلکې د ټول انسانیت دپاره، او د انسانیت دپاره هم نه بلکې د مرغانو دپاره او لاندې په ځمکه کې څومره دابې دي د ټولو دپاره، د ټولو دپاره رحمت دی نبی پاک علیه السلام. او دقه شان بعضې مفسرین فرمایي چې په کومو انبیاو کې کم محاسنو رب العالمین په آخري نبی کې هغه ټول محاسن او ښایسته صفات جمع کړي. او دغه شان وروستو به تاسو ته راشي نبی پاک علیه السلام ځکه غوره دی چې رب العالمین فرمایي چا چې طاعت د دې نبي وکړه دا داسې دی لکه د زما طاعت وکړه. چا چې د آخري نبي تابعداري وکړه او خبره یې ومنله، رب العالمین فرمایي دا داسې ده لکه زما طاعت او زما خبره یې ومنله. دغه شان یو بل ذکر رب العالمین فرمایي چې چا نبي رضا که دا داسې دی لکه چې زه یې رضا کړم. د نبي رضا د خپل رضا سره تړلې ده. دغه شان د بیعت په موقع کې فرمایي چې چا بیعت وکړه د الله د نبي سره دا داسې دی چې ما سره بیعت وکړه، رب العالمین فرمایي. او دغه شان یو بل ذکر رب العالمین فرمایي چې چا استجابت وکړه حکم یې ومانه د نبي پاک دا داسې دی چې لکه زما حکم یې ومانه. او دغه شان بعض علماء فضیلت دپاره دا پیش کوي چې یو حدیث کې راځي چې د حشر په میدان کې به ټول انبیا رواني او د ټولو انبیاو مشري به ما سره او چې کومه جنډه ده هغه به ما سره او ټول انبیا ما پسې را روان دي. او بعض علما فرمایي چې د الله نبی ځکه غوره دی چې د جنت ته به په اول ځل نبی پاک داخليږي، د ټول انسانانو نه به اول داخليږي نبی پاک علیه السلام جنت ته. او بعض علما وایي چې نبی علیه السلام ځکه غوره دی چې د امت ډیر دی، امت کثیر دی. یو روایت کې راځي نبی پاک علیه السلام فرمایي چې ما باندې امتونه پیش شول، بعضې نبی به ځان ته و هېڅ یو تابعدار به نه و، بعضې به داسې نبي چې هغه سره به یو تابعدار و، بعض سره دوه، بعض سره اته او بعض سره لسه. یو نبی مې وکاته چې هغې سره ډېر تابعدار و، ما تپوس وکړو چې دا څوک دی؟ وی راته دا موسی علیه السلام دی. وی بل طرف ته چې ما ته وښودلی چې زما امت دا ډېر زیات و، ډېر کثیر و، نو اخري امت ډېر دی. او د دغه امت کثرت دا دلالت کوي په فضیلت د اخري نبی، ځکه د نبی متبعین او تابعدار ډېر دي. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، تلک الرسل دغه رسولان دي، فضلنا رب العالمین فرمایي غورواله ورکړی دی مونږه، بعضهم بعض د دوی ته علی بعض په بعض نورو، منهم بعض د دوی نه من هغه دي کلم الله چې الله ورسره خبرې کړي دي، ورفع او چت کړي دي بعضهم بعض د دوی نه درجات په ډېرو درجو سره. واتینا ورکړو مونږه عیسی ابن مریم، عیسی علیه السلام ته چې زوی د مریم دی، البینات ښکاره معجزې، وایدناه مضبوط کړو مونږه د عیسی علیه السلام بروح القدس په روح پاک سره. په دې آیاتونو کې رب العالمین تخصیص وکړه په ذکر سره د عیسی علیه السلام سره. دې کې علما فرمایي چې د عیسی علیه السلام ذکر یې ولې وکړه؟ وایي ځکه په دې کې یهودو او نصواراو افراط او تفرید کړي. یهودو به ورته غلط نسبتونه کول چې دا ولد زنا دی، نعوذ بالله من ذلک، او بدې خبرې به یې کولې، هغوی به انکار کاوه.
ځکه عیسی علیه السلام هغه نبی دی چې رب العالمین پیدا کړی دی په خپل قدرت سره بغیر د پلار نه. نو دوی به غلط نسبتونه کول یهود. بل طرف ته نصاراو هغوی ته دومره درجه ورکړې وه چې هغوی اوچت کړی وه او هغوی به دا دعوه کوله چې عیسی اله دی او کله به ویل چې الهه درې دي، تثلیث قایلو، یو عیسی دی، بل مور ده بی بی مریم او بل الله دی. نو په دوی باندې رب العالمین رد وکړه چې نه، عیسی ته چې کم نبوت ملاو دی او که عیسی ته کم وجود او خلقت ملاو دی دا ټول رب العالمین وی ما ورکړي دي او دا په نبوت کې ما ته محتاج دی. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ او الله رب العزت فرمایي چې دا عیسی علیه السلام ما مضبوط کړی و، د تایید می کړی په روح پاک سره. روح القدس کې څو معناګانې دي. بعض علماوی روح القدس نه مراد جبریل علیه السلام دی چې د سره به جبریل علیه السلام هر وخت کې ګرځېده، ځکه یهودو به دته د نقصان ورسولو ارادې کیو. هر وخت کې به دا اراده وه چې عیسی علیه السلام ته دوی نقصان ورسي. نو رب العالمین به ورسره جبریل علیه السلام ګرځاوه او په دوی باندې دا مضبوط و. او بعض وایي چې روح قدس نه مراد انجیل دی چې په هغې کې دلایل وو. واتینا ورکړی دی مونږه عیسی ابن مریم، عیسی علیه السلام ته چې زوی د مریم دی، البینات ښکاره معجزات. وَأَيَّدْنَاهُ مضبوط کړو مونږه دلرا بروح القدس په روح پاک سره. ولو شاء الله کچرتا الله تعالی غوښته مقتتل الذین انو جنگ بنوي کړیا کسانو من بعدهم چې د دوی نرستو، من بعد ما جاءتهم البینات پس داغنا چراغلی دوی ته ښکاره دلایل، واضح دلایل. دلته رب العالمین علت بیانوي چې د خلکو خپلو منځ کې جنګونه ولې شروع کړل، قتال ولې شروع شو. او دلته رب العالمین دلته مشیت خپل ذکر کوي. د مشیت دو معناګانې دي چې کله یو فعل کیږي که هغه ښه وي او که بد وي دا به د الله په ارادې باندې کیږي. د دې دواړو فعلونو که ښه دی او که بد دی، که حسن ورکی دی او که قبح ورکی دا، د حسن والا عمل او د قبح والا عمل خالق الله دی. دا دواره د الله په اراده کیږي، دا دواره د الله په مشیت کیږي. لیکن مشیت په دوه قسمه دی، یو ته اراده وی د الله او بل ته رضا د الله وی. دومره دا چې کم اعمال حسن والا دی، خسته اعمال دی، په دې باندې رب العالمین رضا دی. او چې کم اعمال قبیح دي، بیکار اعمال دي، کفر دی، شرک دی، د نبی مقابله ده، د مؤمنانو مقابله ده، دا خو د الله په اراده کیږي لیکن الله په رضا نه دی. ولا يرضى لعباده الكفر، رب العالمین د خپل بندنا کفر نه خوښوي. لیکن دومره ده چې رستو آیات کریمه به تاسو ته راشي، رب العالمین د بنده ته فل اختیار ورکړی دی او دواره لارې ورته ښودلي دي چې دا لاره د هدایت ده او دا د ګمراهۍ او د ضلالت ده. په کومه چې ځي تا ته اختیار دی، لیکن دومره ده چې کومه د هدایت لاره ده، د طاعت او تابعدارۍ لاره ده، په دې باندې زه خوشحالیږم، په دې باندې رضا کیږم، د دې ثواب او اجرونه او بدلې ورکوم. او دا بله کومه لاره د ګمراهۍ او د ضلالت ده، په دې باندې زه ناراضه یم، په دې باندې زه خفه یم او دا لاره زما نه ده خوښه. او که چا د دې تابعداري وکړه د دغې لارې، نو دا د شیطان د تابعدارو نه دی او د شیطان د تابعدارو دپاره ځای جهنم دی. نن ما تا ته اختیار دی که منزله راځو او که پاتې کیږو، که جماعت ته ځو که بازار ته ځو، رب العالمین مونږ ته اختیار را کړی دی. لیکن دومره ده چې په نیک اعمال باندې رب العالمین رضا دی، مونږ ته به اجر او ثواب را کوي، او بد اعمال باندې رب العالمین ناراضه کیږي، خفه کیږي، د هغې نه یې منع کړې ده او تا د په هغې باندې سزا او جزا درکوي. تا اختیار دی چې کومه لاره خوښې.
ولو شاء الله کچرتا الله رب العزت غختله مقتتل الذين من بعدهم نو جنگ بنوي کړیا کسانو من بعدهم چرستو د دوی نو من بعد ما جاتهم البينات پس داغنا چراغ له دوی تا کار دلائل واضح دلائل ولكن اختلفوا لیکن دوی اختلاف وک د وقت د نبی خبره ونه منله داغینه انکار وک ولكن اختلفوا لیکن اختلاف وکدوی فمنهم نبعض دوینا من اغسوک دی آمن چی ایمان راوڑا ومنهم بعض دوینا من اغسوک دی کفر چی انکاریو کا کفر اختیار کا ولو شاء الله مقتتلوا او کچرتا الله غختلینو جنگونه بنوي کړي دوی دلته په یو آیات کریمه کې رب العالمین د شاء لفظ دوزل راواسته دی بارک علماء فرمایي چې اول شاء ولو شاء الله مقتتل الذين من بعدهم او دویم ولو شاء الله مقتتلوا د اول شاء نه مراد هغه امتونه دي چې د عیسی علیه السلام نه مخکې تیر شوي دي او د دویم شاء نه مراد هغه امتونه دي چې د عیسی علیه السلام نه بعد تیر شوي دي او دویمه توجیه بعض علماء دا کوي چې د اولنی شاء نه مراد هغه امتونه دي چې زمونږ د امت نه مخکې دي او د دویم شاء نه مراد هغه امت دغه امت مراد دي ولو شاء الله کچرتا الله غختله مقتتل الذين نو جنگ بنوي کړي کسانو من بعدهم چې رستو د دوی نو من بعد ما جاتهم البينات پس داغه نه چراغلیو دوی تاخ کار دلایل ولكن اختلفوا لیکن اختلاف وکړو دوی فمنهم نبعض دوینا من اغسوک دی آمن چې ایمان راوړې دي ومنهم او بعض دوینا من اغسوک دی کفر چې انکار کړي او کفر کړي ولو شاء الله کچرتا الله رب العزت وختله مقتتلون جنگونه بنوي کړي دوی ولكن الله لیکن الله رب العزت يفعل کما غس یرید چې اراده شي بس تلک الرسل دغه رسولان دی فضلنا غرواله ورکړې مونږه بعضهم بعضی د دوی تعالی بعضین په بعض نور باندې منهم بعضی د دوی نه من اغدی کلم الله چې خبري کړي الله رب العزت هغه سره لکه موسی کلیم الله محمد رسول الله او د قشان عیسی علیه السلام ورفع او پورته کړي دي بعضهم بعضی د دوی نه درجاتن په ډیرو درجو سره واعطینا ورکړې دي مونږه عیسی ابن مریم عیسی علیه السلام چې زوی د مریم دی البینات واضح دلائل ښکار معجزات وایدنا او مضبوط کړو مونږه دلرا بروح القدس پر روح پاک سره ولو شاء الله کچرتا الله رب العزت وختله مقتتل الذين نو جنگونه بنوي کړي آکسانو من بعدهم چرستو د دوی نو من بعد ما جاءتهم البينات پس داغنا چراغلیو دوی تاخ کار دلائل ولكن اختلفوا لیکن دوی اختلاف وکړ فمنهم نو بعض دوی نه من هغه څوک دی امن چې ایمان راوړ او منهم بعض دوی نه من هغه څوک دی کفر چې انکار وکړ ولو شاء الله کچرتا الله رب العزت وختله مقتتلون جنگونه بنوي کړي دوی ولكن الله لیکن الله رب العزت يفعل كما غس يريد چې اراده شي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب العالمین زمون صغیره کبیره گناهونه معاف کی الہ العالمین زمون نبی او زار گناهونه معاف کی الہ العالمین زمونګه هغه گناهونه که قصدن را نشي او که سهون شي رب ټول ته معاف کی رب العالمین د ملګری دي کوم ملګری څه ضرورت وي څه حاجت وي څه مشکل کی وي یا څه غم او پریشانی وي پی څه چا قرضدار وي الہ العالمین په خپل فضل او احسان او کرم او مهرباني سره د دې ملګرو حاجتونه او مشکلات پوره کی رب العالمین د ملګری دي کوم ملګری بیمار وي کور کی بیماری وي واړه بیماران وي زاړه بیماران وي زنانه بیماران وي الہ العالمین ټول ته شفای کامله عاجله مستمره ور نصیب کی د نیکو اعمالو د پاره او د خپل خپلوانو د خوشحالي د پاره رب العالمین موږ د ګناهونو تمام اقسامونه او ساتي
رب العالمین موږ د ګناهونو تمام اقسامونه وساتي رب العالمین موږ ته هغه اعمال نصیب کړي چې ته پې خوشحالېږي او ستا حبیب پې خوشحالېږي رب العالمین موږ ته هغه اعمال نصیب کړي چې په موږ باندې د جنت فیصلې وشي رب العالمین د هغې اعمالو نه موږ بچ وساتي کوم باندې چې ته خفه کېږي او ستا حبیب پې خفه کېږي رب العالمین موږ د هغې اعمالو نه بچ وساتي کوم چې د جهنم ته د تلو سبب او ذریعه ګرځي رب العالمین په دنیا کې ایمان عظیمه سرمایه ده تر مرګه پورې په دغه ایمان باندې موږ قایم او دایم وساتي ربا تر مرګه پورې موږ په دغه ایمان باندې قایم او دایم وساتي رب العالمین خاتمه په ایمان کې رب العالمین چې کله مرګ راځي ایمان زموږ نصیب کړي او په وخت د مرګ کې د عظیمه کلمه زموږ په زبان راولي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم سنجي جوري سندي خلي تبدي برابر سندي خلي عليكم السلام سنجي رجولي سندي خلي برابر السلام عليكم سلام عليكم خير خير ادري عندي شروع كري پرونم نوي کنه السلام عليكم خير خالي السلام عليكم تاسو وي پرونم پرون چې ښه درس تاسو نه وای دا حال دی نو په تاسو څوک دا بیان او کنه ای الله دې خیر خیر سي مرجن سره د کلی ته لاړو نور خیر دی صحت هم ښه دی ورشي جي ورشي الله هم ډېر خوشحاله دی عزتمن شي الله مه خرابوه زنده باد زنده السلام علیکم والنجم اذا هوا صلاه والنبي بخیر صحت دې ښه دی سر کوم یو مسله بیان کړه د تنزل دلار ها